أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى بشك الله تبارك وتعالى أغستدي من المؤمنين دا مؤمناننا أنفسهم زانون ددوي وأموالهم أو مالون ددوي بأن لهم الجنة بشك ددوي دا پارا جنت دي يقاتلون دوی جنگ کوي فی سبیل الله پلار د الله تبارک وتعالى کی فیقتلون ندوی وجنی دشمنان ويقتلون او دویم شهیدان کیږي دویم وجلی کیږي وعدا علیه وعدا د هغه په ذمہ د الله په ذمہ حقا رشتنی فی التوراة والانجیل والقرآن په تورات او په انجیل او په قرآن کې ومن اوفى بعهده او سوق دې زیات پوره کون کې خپل وعده لرا من الله د الله تبارک وتعالى نا فاستبشروا پستاسو طلب د زیری کوي یا فاستبشروا تاسو خوشاله اوسېږئ ببيعكم الذي پخپلا سودا باندې په سودا تاسو باندې الذي هغه سودا بايعتم به چې سودا وکړه تاسو په هغه سره الله سرم چې کوم سودا وکړه وذالک هو الفوز العظیم او دا لویا کامیابی ده التائبون توبه کوونکی العابدون عبادت کوونکی الحامدون حمد و ثنا وینکی السائحون روجنونکی الراکعون رکوع کوونکی الساجدون سجده کوونکی الامرون حکم کوونکی بالمعروف په نیکی باندې والناهون او منع کوونکی عن المنکر د بدکارنا والحافظون او حفاظت کوونکی لحدود الله د الله د حدود وبشر المؤمنین او زیر ورکا مؤمنانو ته ما کان لنبی ندی شان د یو نبی ندی مناسب د یو نبی د پاره والذین آمنوا او د هغه کسانو د پاره چې ایمان قبول کړي دي ان یستغفروا دا چې دوی بخنه وغواړي للمشرکین د پاره د مشرکانو ولو کانوا او ګر کوي دوی اولی قربا رشتہ دار من بعد ما تبینا پس د حقنا چې ښکارا شو لهم دیتا انهم اصحاب الجحیم چې بشکا دا اصحاب د جحیم د خاوندان د دوزخ دي وما كان استغفارو او نو بخنه غختل ابراهیم د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام لابيه د خپل پلار د پاره الا عن موعده مگر په سبب د هغه وعده وعدها اياه چې کړي و د سره فلما تبين له پس هر کله چې ښکارا شو دته انه عدو لله چې دغه دشمن دی د الله تبارک وتعالى تبرأ منه نو بیزار شو لدنا ان ابراهیم بشک ابراهیم علیه السلام لأواه حلیم ډیر نرم دل او صبر والو وما كان الله او ندی الله تبارک وتعالى ليضل قوما چې بیلاری کی یو قوم بعد اذ هداهم پس د دینا چې لار یې اخودل دوی ته حتی یبین لهم تر دې پورې چې واضح کړي په دی باندې ما یتقون هغه سو چې دوی ته نزان ساتي ان الله بشک الله تبارک وتعالى بكل شيء علیم په هر سیز باندې پوهه دی ان الله بشک الله تبارک وتعالى له ملک السماوات د پارا بادشاہی د اسمانونو دا والارض او د زمکه دا یحیی ژوند کول کوي او یمیتو او مړ کول کوي وما لكم او نشته د استاسو د پاره من دون الله سوا د الله تبارک وتعالى نا من ولی سوک دوست ولا نصير او نسوک مددگار لقد تاب الله خامخ په تحقیق سره توبه قبول کړه الله تبارک وتعالى یا لقد تاب الله په تحقیق خامخ په تحقیق سره متوجه شو الله تبارک وتعالى على النبي بخبل نبي والمهاجرين او په مهاجرینو والانصار او په انصارو الذين هغه کسان اتبعوه چې پیروي وکړه ددو فی ساعه العسره په سخت وخت کې من بعد ما پس د هغه سنا
کادا نزدې وه یزیغ قلوب فریق منهم یزیغ چې ووړي قلوب فریق زړونه د یوې ډلې منهم لدوینا ثم تاب علیهم بیا توبه قبول کړه د دوی یعنی بیا متوجه شو په دوی باندې توجه یې فرمایله دوی ته انه بهم بشک دی په دوی باندې رؤوف ډیر مهربانه رحیم او رحم کوونکی دی وعلى الثلاثه الذين او په هغه دریو کسانو باندې هم خلفو چې رستو کړی شوی و خلفو چې رستو کړی شوی و معامله د هغي ملتوی کړی شوی و معامله د هغي حتی تر دې پوري اذا ضاقت چې کله چې تنگ شو علیهم پدوی الارض زمکا بما رحبت سرد ارتوالی د دینا وضاقت او تنگ شو علیهم پدوی باندې انفسهم زانون خپل وظنوا او دوی دا ګمان وکړو الله ملجا چې نشته دی زید پانا من الله د الله نه علاوه الا الیه مگر د سره ثم تاب علیهم بیا د توبه قبول کړه د دوی رجوع د رحمت یې وکړه په دوی باندې لیتوبو چې دوی توبه وباسي ان الله بشکا الله تبارک وتعالى هو التواب الرحیم هغه ډیر توبه قبلونکي او رحم کوونکي دی